منګه د دغه ګورګوري اوسېدونکي یو او د زیارتو کورو د کلي یو او موږ د دغو پاک اوبو نه هغه یو نامحرومه یو بیخي اوبه نشته دی او دغه د لښتیو د ډنډو اوبه څښو او بس هغه یو دغه د پاک اوبو یوه چینه ده د دغې چینې نه موږ ته چې 3000 متره پایپ وچول شي نو موږ به دا کار روان شي. دا وطن به ټول ګلزار وي هی ارمان دی مړ بنایو په ګلونو به بهار وي هی ارمان دی مړ بنایو په ګلونو به بهار وي هی ارمان دی مړ بنایو دا وطن به ټول ګلزار وي هی ارمان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، نن د ګورګورۍ زیارت کورونو ساحه کې دلته راغلی د ټیم ملګرو سره یو ځای لیدنه کوم چې دلته د موبایل په ښیښو ووینئ تقریبا 40 کوره دي. دلته دغه کورونه د پاکو یا د څښلو اوبو نه برخمن نه دي. دې سره لاس او ګریوان دي. ورځم د دې کلیوالو یو مشر ما سره دی، راته وښوده چې 2.5 متره دننه د غره په ایښ کې یو چینه ده، هغې نه نږدې نه لیدنه کوم. د موږ سره اوسئ. بلبلان به پاچې غار وي هی ارمان دی مړ بنایو په ګلونو به بهار وي هی ارمان دی مړ بنایو دا وطن به ټول ګلزار وي هی ارمان دی مړ بنایو په ګلونو به بهار وي هی ارمان دی مړ بنایو په ګلونو به بهار وي. د دغه ګورګورۍ اوسېدونکي یو او د زیارتو کورو د کلي یو او موږ د دغو پاک اوبو نه هغه یو نامحرومه یو بیخي اوبه نشته دی او دغه د لښتیو د ډنډو اوبه څښو او بس هغه یو دغه د پاک اوبو یوه چینه ده د دغې چینې نه موږ ته چې 3000 متره پایپ وچول شي نو موږ به دا کار روان شي. دغه اوبو نه مطلب اوبه نشته دی د دغې هغه په باره کې موږ سره مرسته وکړئ پوه شوې چې دلته مطلب د ښکلو هم نشته او د اودسو هم نشته دی، جوماتونه دي هغه دي مطلب د دې یو شي هغه هم نشته، د اوبو درک نشته دی، د لښتیو د ډنډو اوبه دي او دغې نه موږ استفاده کوو. پاکې اوبو هغه زموږ نشته. دوستانو د دغې قریه نه موږ سره یو مشر راغلی د کلي په نمایندګۍ باندې چې موږ په خپله دغه چینې لیدو دپاره راغلو، کوم ځای کې چې اوبو دغه سرچینه ده د دې نه لیدنه وکړه. تاسو هم لیدلی شئ چې دلته پاکې ښه ښایسته د چینې اوبه 1 انچ اوبه دلته راځي د چینې نه. دوستانو خو د کوم ځای کې چې د کلي دي هغه 3000 متره د دې نه وړاندې د چینې نه وړاندې دي، لرې دي تر د دې لاندې همدغسې جوماتونه دي، مدرسې دي، ورسره وړوکی ښوونځی دی، هلته مکتب دی چې هغې کې زموږ بچي درسونه وایي، هلته هم اوبه نشته دی. نو انشاءالله چې کله دغه اوبه تېرې شوې مکتبونه دغه مکتب چې کوم دی ورسره جومات یو مدرسه ده دا به هم د اوبو نه برخمن شي. دوستانو د مشر وویل چې یعنې باور وکړئ چې دغې خور نه چې کومې اوبه هلته راغلي دي خړې اوبه مونږ څښو، هغې دې باندې زموږ ماشومان د کور خلک هر وخت کې مریضان یې ولي چې دغه اوبه ناپاکه دي. که دغه پاکې اوبه چېرته هغه کلي ته تېرې شي نو انشاءالله دغه خلک به د پاکو اوبو نه برخمن شي. تل لپاره به په دې باندې اودسونه کوي، منځونه به کوي، همداسې تر جوماتونه او مدرسې درته ومو چې یو مکتب دی هغه به هم ته برخمن شي، خلک به یې تسکي. نو تل پاتې صدقه جاریه ده. راځئ 3000 متره لګوي انشاءالله په دې دومره غټ مصرف نه راځي. په دې کې کار به انشاءالله موږ سره دا کلي خلک ورسره زموږ د ټیم 10 کسه ځوانان ما سره دي تر 15 پورې هغو به پکې کار کوي فی سبیل الله. خو د پیپ اخیستنه کې به تاسو کومک کوئ. ورسره هلته یو وړه ذخیره د اوبو جوړول غواړي، خو نه اول چې پیپ تېر شو انشاءالله ذخیرې نه مخکې چې پیپ تېر شو هم د دې خلکو مشکل ورباندې فعال کېږي او هغه دغه چې ذخیره چې کومه ده به وروسته بیا د خیره جوړوو. راځئ په دې کې موږ سره تاسو تعدیه وکړئ چې دغه مرسته وکړئ دغه پیپ ته څو د خلکو ته تېر کړو. ما ورته وختي مو چې دومره به انشاءالله مصرف ورباندې راځي. یو ورور هم کولی شي که هغه نه وي یو څو ورونه موږ سره په دې کې لږ کومک وکړي انشاءالله بې سبیل الله به موږ په دې کې کار کوو. د پیپ اخیستنه په تاسو مرسته پکې وکړئ او بهترینه صدقه ده. تر قیامته به دې اوبو باندې خلک منځونه او دسونه ښکلو ته به استعمالوي او تاسو ته به الله اجرونه درکوي. راځئ کومک پکې وکړئ. نور مو وخت نه نیسم چېرته چې وایي ښه ده ودان اوسئ په لوی الله مو سپارم.
دا بکالی دا بکوروی دا کوچی دا بحجری وی دا بکالی دا بکوروی دا کوچی دا بحجری وی دا بشار دا ببازار وی ہے ارمان دی من بنایو پگلونو ببهاوی ہے ارمان دی من بنایو دا وطن بطل گلزار وی ہے ارمان دی من بنایو پگلونو